ننګرهار د رنور ولسوالۍ ته په د وروستیو کلونو کې د سیلانیانو ورتګ زیات شوی. دغه ولسوالۍ د خپلو دنګو غرونو، یخو چینو، شنو ځنګلونو او زړه راښکونکو منظرو له امله د ختیځې سیمې له مهمو سیاحتي ځایونو څخه شمیرل کیږي. د سیمې اوسیدونکي وایي د نورو وختونو په پرتله په سرلي او اوړي موسمونو کې سلګونه کورنۍ او ځوانان د رنور سلطان وایګل شمال او نورو ښکلو سیمو ته د سیاحت او تفریح لپاره ورځي. بس خلکو دغه کوشش کړی ډیره او چې باغداري وکړي او بل دا کوم دا غرونو کې چې دغه سیړۍ دي او دغه وساتي، مثال د وطن ښکلا نورم زیاته شي او بل دي مؤسسې دغه ګلان هغه کړي او دې سره هم داسې ښکلا زیاته شوې دی او باید نورم توجه وشي دې ته، لکه دا ګلان وکړي او چې نورم داسې ښکلا زیاته شي. بل خوا یو تن سیاحت کوونکی له مسؤلو ادارو غواړي چې د ولسوالۍ کې سړکونو، تفریحي پارکونو او شنو ساحو رغولو ته پاملرنه لا ډیره کړي تر څو د سیلانیانو شمیر نور هم زیات شي. دوی وايي باور لري که د رنور طبیعي سیمې په سمه توګه ورغول شي نو دا ولسوالۍ به د هیواد په کچه یو مهم سیاحتي مرکز وګرځي. او دا د رنور ولسوالۍ ډېره ښکلې ولسوالۍ ده. ګڼ شمېر وطنوال په اخترو کې دلته چکر ته راځي او زه خپله په چکر راغلی یم. ډېره ښایسته ولسوالۍ ده، ډېرې ښې ځایان لري او ښې چینې واورې دلته ډېر شنه شنه بوټي دي. د چکر لپاره ډېره ښه ولسوالۍ ده. سیمه ییز مسؤلین بیا سیلانیانو ته ډاډ ورکوي چې دوی کولی شي په ارامه زړه شپه او ورځ د ولسوالۍ کې سیاحت وکړي. د رنور خو ما مخکې یادونه وکړه چې دا د سیاحت لپاره یو ښه عراضي ده، نو موږ د خلکو ته سل په سلو کې ډاډ او اطمینان ورکو چې د رنور ته د سیاحت دپاره د چکر دپاره راشي او دا د سیلانیانو یو مرکز دی، نو دوی ته موږ اطمینان ورکو سل په سله کې. خلک اوس هم راځي، مخکې هم راتله خو اکثره د جمعې ورځ داسې اخترونو کې دلته ډېر رشکشي دي خلکو. د رنور نه یوازې د طبیعي ښکلا له امله شهرت لري بلکې د کرنې، بڼوالۍ او خوږې هوا له امله هم ځانګړی شهرت لري.